او ستړي مه شئ. زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست کې یم که نه. How are you doing ترا ښه نو دلته راغلی یم. زه خو ملګري پسې رالم ایرپورټ ته یې بوځم خامار کې. خو دا مې ته ښودلې د کټ او دغه شی کم دی. ګوره امریکا کې چې خلکو سره سامانونه سیوا شي که نه نو بیا کوڅه کې کېږي. اوس لکه دا شی چې پروت دی دا کټ ته کرب ورته وي دی ته دې کې ماشوم سملي. مونږ تاسو خو بیا چې کم دی نو کټ پورې سره دغه وتړله هغه لوپټه به مې مور تړلې وه او هغې کې به مونږ ملاستو که نه او هسې به ډیکه م راکوله. کله به چې په ژړا شو نو چې خواله به څوک راتلو غلي به شو ځکه چې هغه به مونږ له په لته باندې جوټه راکوله نو جز به بیا څوک لته راکړي. دلته خو ماشومانو مزې دي نو دا کټ او دا کرسۍ او دا شونه دي غورځولي دي. دا اوس مطلب دا چې دې پسې به څوک راځي. زما هغه ملګری چې کم دی نو کلي وطن ته روان دی اجازه نو کلي اجز خو نه دی خوشحاله دی ځکه خو زه ورپسې راغلی یم خامار کې بوځم. نو خامار ته وګوره که نه څنګه ته ښکاري نو دا خبره نو مې چې دا ته دروښه یم او دا ځکه غورځي چې اوس دې سره ګوره چې کم دی نو کور کې ورسره ځای نشته سوځولي شي نه او چې لږ ورته ښه کنډیشن کړي نو بیا خلک په یو بل باندې خرڅوي. په یو بل یې څنګه خرڅوي مطلب دا دی چې کم دی نو په کریګلیسټ باندې واچي څنګه چې اپراب دی په پاکستان کې یا چې کم دی نو په نور ښه وبخئ ملګري مې راته ټلیفون وکړو وي ته راغلی مې یو ځل راغلی یم که نه نو بس دا ورته وګورم دلته کې خبره مې اوس رانه خبره خو رانه اګزیکټ تېره شوه چې تاسو ته مې څه ویل غوښتله خو دا شیدونه چې کم دی نو دا ډېره ښه کرسۍ ده زانګو والا ده وینې دې کې خلک زانګي دا زانګي چې خوب نه درځي. نو زه چې را ملګری بوځم که خیر ایرپورټ ته نو ما به دویم کار دی زه به واپسي کې دې کرسۍ پسې راځم دا به وړم ماله اکثر د شپې خوب نه راځي. اول به دې کې لږ زانګه م وینې زانګه زانګه جینې نه زانګه کرسۍ زانګه نو کرسۍ مې یادوله وبخئ څوک خفه نه شي رانه که نه. نو زه بعضې وخت ټوکې کوم ټوکو کې ډېرې خبرې وکړم حقیقت هم ووایم. هماغه ملګري خبره ما ته د بابي وي چې ډېرې خبرې مه کوه ته صفا صفا خبرې کوې ما ته مونږ هم صفا صفا خبرې کوو مونږ خیر لا واده نه دی کړی خو کیسه دارې خبرې صفا صفا کوو. نو د چمګاونډ ته وګورئ بس وخت مازدیګر دی او ملګري فلایټ شپې 10 بجې دی نو مونږ را روان شوي بس زه به اوس بس هغه سامان هم خېجو ګاډي ته او ما چې دا ته دروښیم نو مقصد مې د ویډیو دا و چې کله شیزونه زاړه شي نو تنور ته غورځول نه وي پکار باید چې چا په کار راشي. اوس ګوره دې کې به داسې خلک وي لکه زما په شانتې چې هغه به غریبانان وي که نه دی به وس نه کېږي نه به راشي دا کټ به اوچت کړي ځان له نو کور ته به وشي ماشوم به پکې سملي نو دا خبره یا به داسې خلک وي چې کم دی نو هغوی به ځان له نوې نه شي اخیستی نو خیال ساتل پکار دی. ډېر داسې خلک دي ګوره چې کم دی نو د هغه خلکو نه خو ځان ساتئ چې تاسو ته لاس ونیسي چې ماله راکړه ما سره نشته. خو دې ټولنه کې داسې خلک دی زه به خپل ځان یاد کړم لکه زما په شانتې چې هغه چاته نه شي ویلی چې زما سره چې کم دی نو څه نشته دی او هغه د مثال مې ځکه درکړو نو د هغه خلکو هغه خلک لټول پکار دي چې هغه چاته لاس نه شي نیوی شرمیږي هغې کې حیا وي په ځان نهرې او سختې تېوي نو خصوصا د هغه خلکو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. باقي پاتې چې کم دی نو سوالګري خو ډېر زیات دي او سوالګرو د خدای پاک مل شي هغوی به هم خیال ساتئ خو خصوصا په چمګاونډ کې نظر ګرځول پکار دي بجای د دې چې کم دی نو ډېر خلک به وایي چې ما سره دا چل دی ما سره هغه چل دی. اوس د دې وخت کې که زه دا ووایم چې یاره چې کم دی نو زه ما نوکري نشته دی ما له پیسې راکړي ما 15 کاله نوکري وکړه بله نوکري به پیدا کړم ځان له که نه په لاس خپور روغ یم خو بیا ځینې ملکونه ځینې هیوادونه داسې چې پای کې نوکرۍ هم کمې وي روزګارونه هم کم وي وسایل هم پکې کم وي او نو هغه ځای کې بیا ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. نو د دې سره زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازت او داسې قسمه سامانونه چې غورځوی ما خپلو خپلوانو له هم ورکوئ چاله یې ورکوئ چې هغې یې چې کم دی د هغوی په کار راځي. زه به واپس کې کرسۍ پسې به راځم دا کرسۍ به زه وینځم او دې کې به که خیر چې تاسو کله هم زما ځای ته راغلی په دې کې به زانګې د لوی الله په امان.